الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. د ما ډیرو درنو خوږو محترمو مؤمنانو ورونو، الله جل جلاله د سورة نحل 89 آیت مبارک په یوه حصه کې ارشاد فرمای: بسم الله الرحمن الرحیم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق الله العظيم. الله فرمای او نازل کړی مو دا په تا باندې ای حبیب د ما، ای ختم الرسوله، الکتابه، دغه عظیم کتاب و قرآن، تبیانا لكل شيء، واضح و کافی بیان لپاره د هر شي. علامه الوسی په روح المعانی کې لیکي چې مراد له کل شیء څخه ټول امور د معاش دي، د ژوند ټول امور، که هغه عبادات دي، که هغه معاملات دي، که هغه سیاست ده، که هغه اقتصاد ده، که هغه طب و طبابت ده، او که هغه صنعت و ساینس ده، که هغه امن و امنیت ده، که حکومت و قضاوت ده، دا ټول امور می په دې کتاب کې بیان کړي. دا امور د معاش دي او ټول امور د معاد چې تر آخرته پورې کوم څه تعلق لري، چې عبادات و برخه ده، حلال و حرام دي، دا مې ټول په دې کتاب کې بیان کړي دي. حق و باطل دي، دا مې په دې کتاب کې بیان کړي دي. وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، او دا کتاب هدایت ده ټولو انسانانو ته په ژوند د دنیا کې د هغو د نیکو لارو، د ترقي د لارو، د کامیابي د لارو لارښود و هدایت ده، او په ژوند د آخرت کې ورحمتا او رحمت ده د دنیا په ژوند کې او د آخرت په ژوند کې، و بشرا او زیروی و خوشحالي ورکولو او برای ده د دنیا په ژوند کې او د آخرت په ژوند کې، للمسلمین، خو مسلمانانو ته. په نورو آیاتو کې الله تبارک و تعالی فرمایي چې دا قرآن و دا شریعت و دا دین دا تفصیل و بیان ده، د هر شي بیان ده، ټول دلائل کې ذکر دي، خو لقوم یعلمون، لقوم یفقهون، لقوم یتذکرون. په چا کې تعقل موجود دي، عقلانیت موجود دي، تدبر موجود دي، سنجش موجود دي، عواقب امور سنجولای سي، د هغو دپاره دا قرآن د هر شي بیان ده. او د سورة اسراء د 12 آیت په اخر کې الله تبارک و تعالی فرمای: وكل شيء فصلناه تفصیلا، او هر شی موږ بیان کړي دي. الله تبارک و تعالی فرمای په تفصیل و په شافي بیان سره، په کافي بیان سره هر شی مو بیان کړي. او هغه تفصیل مفسرینو لیکلی ده، چې تفسیر امام نصفی رحمت الله علیه ده، تفسیر ابي حیان رحمت الله علیه ده. هغو لیکلی دي چې دا تفصیل د هر شي په دې کتاب کې څرنګه سوی ده. وایي په دې کتاب کې د تفصیل حصص په داسې ترتیب سره دي چې څه حصې تفصیل، زیاته حصه تفصیل په نصو په عبارت د قرآن عظیم شان کې بیان شوي، او ډیر اشیاء، ډیر شیان، ډیر تفصیل په سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، په احادیث قولیه او په حیات و په ژوند طیبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیان شوي دي. او ډیر احکامات و ډیر تفصیلات
په اجماع د امت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیان شوی ده او ډیر څه په اجتهاد او استنباط د مجتهدینو د امت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره قیاس ورته ویل کیږي په دې سره بیان شوی او ډیر څه په اقوالو په اعمالو د صحابه کرامو تابعینو تبع تابعینو چې خیر القرون دي د دوی په اقوالو باندې ثابت شوي دي چې دوی ته قبول شوي دي او دوی کوم حکم او کوم عمل قبول بللی ده هغه د قرآن عظیم شان تفصیل ده وایي د دې ټولو اموراتو رجعه تبیان د قرآن ته کیږي ځکه دا هر څه چې بیانیږي دا له قرآن څخه بیانیږي د قرآن مراد بیانوي نو په قرآن عظیم شان کې هر څه بیان شوي دي چې د انسان د ژوند ضرورت ته ورته قرآن عظیم شان اسلام او شریعت محمدي دا صرف د عباداتو مجموعه نه ده عبادات یو اهم مقصد ده پکې چې هغه مقصد د تخلیق د انسانیت ده الله تبارک وتعالی په سورة زاریات کې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او نه دي پیدا کړي ما پیریان او انسانان مګر د دې دپاره چې عبادت وکړي دوی د ما او وپېژني دوی ما نو مطلب دا نه ده چې د قرآن عظیم شان ټوله محتوا صرف عبادات دي لکه په دې آیت مبارک کې چې په وضاحت او په صراحت او په عبارت سره تشریح شو عبادات دي معاملات دي سیاسیات دي اقتصادیات دي ساینسي علوم دي صناعات دي ایجادات و اختراعات دي کشفیات و تجربیات دي اخلاق دي دا ټول شیان اجتماعیات دي دا ټول د قرآن عظیم شان محتوا ده که موږ قرآن عظیم شان صرف په عباداتو کې منحصر بولو نو موږ به د قرآن سره جفا کړي له قرآن سره به خیانت کړی موږ به بیا قرآن عظیم شان ډیر کم معرفي کړی قرآن عظیم شان د اسلام مقدس دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقدس شریعت دا د یو قوم دین او کتاب او اسلام نه ده د یو صنف پورې مربوط نه ده په یو قوم پورې مربوط نه ده په یوه ژبه پورې مربوط نه ده تر یو وخته پورې نافذ و جاري نه بلکې تر قیامه د قیامته پورې همدغه دین ده دغه شریعت ده او د ټول انسانیت دپاره د ټول مخ د مځکې دپاره د الله راغلی نظام ده دا انسان شموله او جهان شموله قانون ده کتاب ده نو د ما محترم ورونو موږ د قرآن عظیم شان حق په دې سره نسو ادا کولی چې موږ د یوې دیني مدرسې افتتاح وکړو او صرف عبادات کې لوستل کیږي او د دنیا له نورو ټولو تجربیاتو څخه علومو څخه فنونو څخه ویده یو بې هوښه یو ناخبره یو موږ به د قرآن عظیم شان حق نه ادا کړی او موږ په دې باندې د قرآن عظیم شان حق نه ادا کړی چې موږ یو لوی عظیم دارالحفاظ جوړ کړو چې په لفظ باندې ماشومان هلته قرآن کریم حفظ کوي او دا د اسلامي نظام او د شهداو د استشهادیانو د مجاهدینو د قربانیو محصول فقط همدغه وبولو صحیح ده دا یو عظیمه برخه ده د هغو د محصولاتو خو دا د دغه نظام د بقا دپاره د دغه نظام د پایښت دپاره د دغه نظام د پیشرفت دپاره د دغه نظام د ترقي دپاره چې کومو امورو ته ضرورت ده کومو شیانو ته ضرورت ده هغه تعقل باید وکړو او د هغو حفاظت باید وکړو په هغو باندې منګولې ولګوو هغه راټینګ کړو هغه د دې نظام جز او د دې نظام تقاضا او د دې نظام برخه وبولو پس له هغه به موږ
بیا دا نظام ساتلی. نو موږ چې په دې تېرو سوو کلونو باندې له سیاسي اسلامه څخه محروم وو، له اسلامي نظامه څخه محروم وو، له اسلامي حکومته څخه محروم وو، خو د موږ دغه ویده ژوند ده که نه، دغه د موږ ویده فکر ده چې موږ داسې ویده یو چې موږ ته ساینس کفر ښکارېږي، العیاذ بالله. موږ ته اقتصاد و معاملات کفر ښکارېږي. هلته په هدایو کې وایو 2 جزه د هدایې ټول معاملات دي، ټول اقتصاد ده، متن د اقتصاد ده، خو موږ ته دا یو عبث ښکارېږي. ورونو زما په زړه کې ډېر دردونه دي، خو په دې ځای باندې دا خبره دلته د سره فیصله کوم او خلاصه کوم یې. د نصاب په باره کې ډېر کوشش وکړو، د اساسي قانون په باره کې د خپلې خطې دپاره کوشش وکړو، د یوې مقتدرې اسلامي شورا دپاره باید کوشش وکړو چې په دې موضوعاتو باندې به هم زه انشاءالله العزیز خپل مسؤلیت ادا کوم. اقول قولي هذا استغفر الله لي. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم.